بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم زما ګران خوږه ملګرو دوستانو چرته چوي خاص او بادو سي زمانن आवाज پرونم خراب و ننم خراب دی او لګ نروغه وجنا دواګانو کمیات ستې کا سو आवाज کی پرابلم راتله نو په اډوانس کې معذرت غواړم. نن با مهم خبرونه شریکوم د سره اسلام آباد موسم هم خوشوي دی بار زګه کومه چې لګ فیلډ ورک مې دی نو چې زمزم نو وخت تیریږي نو ما ځان سره اسباب راغستې نو ځکه چې تاسو سره غیر ضروري ونشي. یو خبر خو د افغانستان متعلق بلکې دواړه د افغانستان متعلق دي. پاکستان اقوام متحده ریپورت رد کړی دی خو افغانستان چې کم جړه وا په اقوام متحده کې او غسره یو ای هم افغانستان سره ملګری اقوام متحده افغانستان پاکستان قصوار ګرځولې دی او پاکستان دغه ریپورت رد کړی دا سدي صورتحال دی. بل خواجه آصف دغه پرون چې کوم پارلیمنت کې سپیچ او چونکی پرون بیا ما پیل نه ریکارډ کړو ویلاګ نو پرون پکې دا خبر نه شوي دا هم ډیر اهم هغه دی چې خواجه آصف څه انکشاف کړی دی افغانستان متعلق طالبانو متعلق چې کوم ټي ټي پی متعلق مذاکرات کېدل او بل عجیب خبره په امریکا باندې هم سخت تنقیدونه کړی دي. خواجه آصف دا خواجه آصف چونکی وزیر دفاع دی دا هم ته ډیر عجیب غنې صورتحال لګي چې پاکستان یو اهم وزیر په امریکا باندې څنګه راغله. دغه دواړه تاسو سره شریکوم تفصیل سره خو تاسو نه خواږه دی چې ویډیو اخیره پرې وګورئ او بل کم ملګرو نه سبسکرایب کړئ سبسکرایب کړئ او لایک بٹن خو لازمي وي هغه خو ډېر آسان دی تاسو ویلی شئ. اول برا شو اقوام متحده ریپورټ چې کم راغلی دی دا مخکې چې کله جنجالو پاکستان دا څو میاشتې مخکې په هغه کې افغانستان کې چې کوم ډرون اټیک و یا د تیارو په ذریعه باندې یا میزایلو په ذریعه باندې چې کوم عام وګړي کورونه ټارګټ شوي عام خلک هغه چې پکې مړ شوي نو هغو جړه کړې وه په اقوام متحده کې او یو ای یعنی امارات هم هغه سره ملګری و افغانستان سره هغې ریپورټ جاری کړ په هغه کې تحقیقات پې کړي نو پاکستان یې قصوروار ګرځولی یو خو په دغه چې د بل ملک خود مختیري او ورسره عام وګړو وژنه دغه منې هغو کړی دی. خو پاکستان خارجه آفیس نه بیان جاری شوی چې دغه الزامات د افغانستان یا دغه غلط دي او اقوام متحده ریپورټ یې رد کړی دی. اوس یقینا چې پاکستان باندې پریشر دغه دی چې اقوام متحده ریپورټ راغلی دی او په دغه صورتحال باندې یقینا چې پالیسي د افغانستان په کامیابه روانه ده او په دغه کې اوس کا موږ وایو چې پالیسي چې کله جوړیږي نو په کار ده چې پښتانه سټیک هولډر هم په دغه کې شامل وي. افغانستان متعلق یعنی دغه ګاونډي هیواد متعلق زموږ چې کلم دي سره خراب وي نو پاکستان کې امن راتلل یا دغه شانتي پاکستان کې بیا خاص کر پښتنو ته ډېر زیات مشکلات رامخته وي. اوس دغه په صورتحال باندې یقینا چې اوس په کم ذمہوار کسان دي پاکستان کا پولیس میکر دي سوچ بچار کوي چې اخر دې لپاره څه وکړو. بل پرون خواجه آصف چونکې پرون لیټ شو مازه نو خواجه آصف سپیچ کې یو خو دغه انکشاف وکړو چې موږ کوم افغانستان سره چونکې تاسو ته پرون ما ویلي وو چې په دې باندې اسد قیصر یا پوزیشن د افغانستان پولیس متعلق ګاونډي باندې ډېر سخت حکومت مې ټکونه کړي دي. نو خواجه آصف هغه مقابله کې سټیټمنټ وکړ چې موږ مذاکرات وکړل دا موکړل کوشش وکړي چې افغانستان سره زموږ مذاکرات په ذریعه باندې معامله حل شي. خو افغانستان طالبانو مونږ نه ډیمانډ کړو چې ټي ټي پی به مونږه په شا کو لري به کو او په دې مت کې به مونږ ته 10 ارب روپے راکوي. خواجه آصف وینا مطابق 10 ارب روپو موجود هم هغه د پدی باندې مونږ ته درمګړي یعنی یا یو صحیح ضامن رکول نه ډډا کولا او مونږه کني 10 ارب روپو ته تیار یو ورکول. نو دغه داسې یو الزام دی چې اوس په دې باندې یقینا چې افغانستان طرف نه لا بیان راځي به یا به راځي چې هغې په دې باندې سم موقف اختیاروي. او بل خواجه آصف امریکا باندې ډېر سخت راغلل دغه ډېر عجیبه راغلل چې کوم هغه پالیسي دي یا د افغانستان متعلق یا پاکستان یا هغې په کوم خطه کې هغه د په هغه باندې هغه ډېر سخت ټکونه وکړل. اوس موږ دا ګورو چې یو طرف ته پاکستان امریکا سره ډېر ښه روان دي بل بیا دا دومره ذمہوار کس یعنی یو تکړه کس څنګه دغه شانتي بیان یا راغلل چې آیا پاکستان پالیسي بدلیږي
یا امریکا په حواله سره چې دا حقیقي چې پاکستان امریکا نه بغیر کار نشي کولای خو هغه دا ټول هغه ویل چې موږ پهلم ویلو چې د امریکا سره نشي جوړې دي د جنگ سره نشي جوړې دي دا څه نور ډیر هغه خو واضح توګه باندې پاکستان لکه په دغه ځای کې کتا سو ګوري نو بیا خپل आवाज یا د خلاف امریکا نو یو ښکار شو. بهرحال دغه اوس وخت ثابتوي چې اوس په دې باندې څه کېږي د افغانستان طرف نه د الزاماتو په حواله سره څه بیان راځي او بل بدلون را روان دی. اوس یقینا چې مذاکرات طرف ته یا نور خبرې چې کومې دي هغه به کېږي. دغه نن اهم خبرونو کې او اخیره کې تاسو ته یو پیغام شریکوم. دغه پیغام روجي روانې دي. زه به د خپل ټیک ټاک باندې ما کوم نور سوشل میډیا پلیټفارمونه مخکې ما کول خو بیا مینس کې پرېښیو او کم وس لرونکي خلک دي یا داسې زکات خیرات ورکوي نو هغه دپاره زه اوس بیا مخته راځم څه ملګري نور هم دي راسره دلته یو خو ډېر بې شمېره خویندې وروڼه چې کوم هغه سوال هم نشي کولی او ډېر په تکلیف کې دي خاص کر بیا موږ که مهاجرینو خبره وکړو نو دغه په حوالې سره که چا هم څه کوله نو لازمي خپل برخه پکې اخیستلی شي او کمنټس کې ما سره یا اوس کې رابطه کولی شي چې هغه ته په دغه رجوع کې خپل یو راشن سیستم هغه موږ ورسوو نو دا به تاسو مرستې نه بغیر نه کېږي چې خلکو سره څه خیر ښېګڼه وکړو. تاسو ډېره مننه، خوشحاله آباد اوسئ او دعاګانو کې مې یاد ساتئ.